مسجد اقصا اوس پای خلاص او په یقین غواړو مونږه فلسطین غواړو مونږه فلسطین مونږه امریکا اسرائیل سور په تشین غواړو مونږه فلسطین غواړو مونږه فلسطین مسجد اقصا اوس پای خلاص او په یقین غواړو مونږه فلسطین غواړو مونږه فلسطین مونږه امریکا اسرائیل سور په تشین غواړو مونږه فلسطین غواړو مونږه فلسطین بزمکه بشمیرا انبیاء رزی گولی دی دلتا کرا خلی دی چی سمرا نازولی دی قبلہ اول مدنموس کسی لکلی دی بیا پلا سمونگ دا سلیمان حقا نگین غړو مونږه فلسطین غواړو مونږه فلسطین مسجد اقصا اوس په اخلاص او په یقین غواړو مونږه فلسطین غواړو مونږه فلسطین مونږه امریکا اسرائیل سر په تشین غواړو مونږه فلسطین غواړو مونږه فلسطین مونږ یو دا عمر صلاح الدین ایوبی بچی مونږ یو دا خالد ابن ولید او د زنګ بچی مونږ کفن پسر تړلې یو د غزنوی بچی نور د یهودیانو پلاشو زړه د تسکین غواړو مونږ فلسطین غواړو مونږ فلسطین او تاړای کفن پسر نارا بد تکبیر وهو سر پتلا بیب کی بدا غر خابس خنزیر وهو دادا جالی نسل با خالص داملا پتر وهو دادا پی ٹی آئی نسل عمر لغم کن غواړو مونږ فلسطین غواړو مونږ فلسطین مسجد اقصا اوس په اخلاص او په یقین غواړو مونږ فلسطین غواړو مونږ فلسطین مونږ امریکا اسرائیل سور په تشین غواړو مونږ فلسطین غواړو مونږ فلسطین مونږ د خپل قائد فضل الرحمن پلاس بیعت کړي مونږ شریعت لدا اصول سیاست کړي مونږ د قدیانانو يهوديانو نفرت کړي ختم نبوت ختم نبوت لپاره خپل وجود رنگین غواړو مونږ فلسطین غواړو مونږ فلسطین زه احسان الله فاروق جار باندې اعلان کوا هر دشمن سره مقابله په میدان کوا فخر په الله رسول حدیث او په قران کوا اور بتا کوب د دوی د عقل په دربین غواړو مونږ فلسطین غواړو مونږ فلسطین مسجد اقصا اوس په اخلاص او په یقین غواړو مونږ فلسطین غواړو مونږ فلسطین مونږ امریکا اسرائیل سور په تشین غواړو مونږ فلسطین غواړو
مونږه فلسطین د خپل او رنگینه ترانه په وازونو وړاندې شو په ډیره مینا د حافظ نور قاسم صدیقی